د افغانستان هوایي دهلیزونو د صادراتو کچه لوړه شوې ده. دا چې څنګه راځي دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ او په دې خوشخبری خبر کې تاسو هم را سره ګډون وکړئ. په سلامونو مهرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د افغانستان هوایي دهلیزونو د صادراتو کچه په 1998 لمریز کال کې 1.45 میلیون ډالر ته ورسېده. تیر کال د هیواد کورنۍ محصولاتو د هوایي دهلیزونو له لارې بیلابیلو هیوادونو ته صادر شول چې د نړیوالو لخوا یې تود هرکلی وشو. په دې محصولات کې له تازه او وچې مېوې سربیره غلې دانې او نور تولیدي توکي هم شامل وو. حکومت د روان کال د 1999 لمریز کال لپاره 430 میلیون افغانۍ ځانګړې کړې دي. د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې ویل کېږي چې یادې شوي پیسې په بودیجه کې تصویب شوي دي او په خبره د روان یو کال په لړ کې به د هوایي دهلیزونو په برخه کې د صادراتو پر زیاتوالي او په نړیوالو بازارونو کې د افغاني محصولاتو لپاره پر مشتري بازار موندنه ولګول شي. د سوداګرۍ او پانګونې وزارت وایي چې تیر کال د هوایي دهلیزونو له لارې نړیوال بازارونو ته کابو 15400 ټنه وطني توکي او تولیدات صادر شوي دي. په دې لړ کې هند تر بل هر هیواد افغانستان ته د صادراتي توکو لپاره ستر بازار بلل کیږي. له هند وروسته چین دویم هیواد دی چې د افغانستان صادراتي توکي ورلیږدول کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال 400 میلیون ډالر په ارزښت صادراتي توکي هند ته لیږدول شوي دي چې چین هم په دې برخه کې له افغانستان نه لویه برخه صادرات ورخپل کړي دي. دوستانو، ستاسو د ولسمشر غني د هوایي دهلیزونو کار څنګه ارزوئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.